د محفل په نامه یو ترکی رسنۍ لیکي په افغانستان کې یو کس موږ ته د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت له کارکوونکو څخه خپله یوه خاطره شریکه کړې ده. ما له خپل اخ سره په ازاده فضا کې ډوډۍ خوړله. همهغه مهال د ماښام اذان د لوډ سپیکرونو له لارې پورته شو. څو ثانیې وروسته د امر بالمعروف یو کارکوونکی په نرمه توګه زما پر اوږه لاس کښېښود او داسې حال کې چې په بیړه جومات ته روان و د یوه دوست په شان یې راته وویل راځه لمونځ ته ولاړ. نه خو ابادي شوم او نه هم راته بده ښکاره شول، بلکې هغه ماته د خیر سپارښتنه کړې وه. هغه څه یې وکړل چې زما پلار الله جل جلاله دې پرې رحم وکړي کول به یې. دا سړی چې اوږده سپینه جامه یې اغوستې وه راته پردی و، خو په همهغه شېبه کې زموږ ترمنځ تر دې ډېر ژور تړاو پیدا شو. یو پردی انسان ولې باید زما د دنیا او آخرت د خیر غم وخوري؟ همدا چې یو څوک دا غم وخوري دا د اسلامي ورورولۍ د اړیکې څرګندونه ده. له همدې امله زه هیڅکله نه پوهېږم چې خلک ولې د امر بالمعروف له کارکوونکو او د هغوی د کار پر وړاندې منفي غبرګون ښیي. د ځینې کسانو هغه احساس او منفي غبرګون چې د دې پلرني شفقت پر وړاندې څرګندوي راته رښتیا هم بې معنا ښکاري او زه به یې هیڅکله درک نه کړم.